فیسبوک آی ډي به تاسو په یو کلیک سره د فیسبوک نه څنګه ختموئ، یعنی که تاسو د فیسبوک ډیر زیات اکاونټونه وي او تاسو هغه ډیلیټ کول غواړئ، پرمننټ ختمول غواړئ، نو تاسو بالکل په اسانۍ سره د فیسبوک نه پرمننټ ډیلیټ کولی شئ او فیسبوک نه ختمولی شئ. څنګه به کوئ؟ دغه لپاره ویډیو د ځان سره سیو کړئ او دا قسم د ویډیو تاسو ته روزانه ملاویږي، نو د هغې لپاره د آی ډي د ځان سره ضرور فالو کړئ. راوشئ په خپل موبایل کې به فیسبوک راواړوئ. فیسبوک کې به تاسو بره په دې 3 لاین کلیک کړئ، کته به راشئ په دې سیټینګ اینډ پرایویسي به کلیک کړئ او دلته به تاسو په دې سیټینګ باندې کلیک کړئ. دلته به تاسو په دې سی مور اینډ اکاونټ سنټر کلیک کړئ. دلته به لښکته راشئ د پرسنل ډیټیل په دې به کلیک کړئ. دلته به تاسو بیا د اویخي اپشن دی اکاونټ اونرشپ اینډ کنټرول په دې به کلیک کړئ. دلته به تاسو په دې دویم اپشن ډي اکټیویشن او ډیلیشن په دې کلیک کړئ. خپل اکاونټ به سلیکټ کړئ. دلته به تاسو دوه اپشنونه وښیي چې یو ټمپرري دی یو پرمننټ. تاسو پرمننټ ډیلیټ کوئ، تاسو په دې دویم پرمننټ کلیک واخلئ او په دې ځای کې به تاسو په دې کنټینیو کلیک کړئ. دلته پکې تاسو چې کوم اپشن سلیکټ کوئ سلیکټ کړئ، بیا په کنټینیو کلیک کړئ، بیا په کنټینیو کلیک کړئ. دلته به تاسو په دې کنټینیو کلیک کې خپل آی ډي پاسورډ به ورکړئ چې څنګه هم ورکړئ تاسو آی ډي به ډیلیټ شي پرمننټ. صحیح ده. 30 ورځو کې تاسو بیا هم ریکور کولی شئ چې څنګه په 30 ورځې واوړي بیا به تاسو آی ډي مکمل طور ډیلیټ شي، بیا تاسو دوباره نشئ واپس کولی. که ویډیو معلوماتي وي نو د ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ.